السلام علیکم this is me نور الله شاهین. تاسو ګورئ نور الله شاهین افیشل. دا ټایم موجود یم ګانشال پاین کې. دلته کې پی ټی آی کیسان کونسلر حاجی عقلزاده صاحب کامیاب شوی و. هغې خوا ته څه میلمانه راغلي دي، هغې نه به لږ تپوسونه کوو چې څنګه تاسو ته څنګه فیل شوه. راځئ موږ سره دغه ویډیو وګورئ. السلام علیکم جی. موږ دون نه راغلي یو او موږ د ممبر صاحب خواله راغلي یو. دا د کیسان سیټ نه ولاړو، موږ دون پاین والا زموږ فرض و چې موږ دې له ووټ ورکړو، د چې موږ له کم عزت راکړه نو لکه دې چې موږ څومره شکریا ادا کړو دا ډېره کمه ده. زموږ لکه په دې هېڅ احسان نه دی کړی، موږ د ورورۍ او دا زموږ ټول جنوني ورکران دي د پی ټي آی او موږ دې له ښه په مینه محبت وټ ورکړی بغیر څه لالچ نه. اوس فرض د دې دی چې د نور نه تې کار غواړو نه تې ښه غواړو، خو چې په لار کې میلاویږي په ښه طریقه موږ حق موږ ته پکار دی، موږ ته عزت پکار. څه احساسات لرئ په ښه طریقه سره در میلمستیا وکړه که نه؟ ډېره په ښه طریقه لکه زموږ سره د الفاظ نشته دی، موږ ډېر چې څومره شکریا ادا کوو هغه کمه ده. جی بل ملګري سره به میلاویږو. دا زمونږ دلته کې مخکې د دې یو ورور د پی ټي آی نه هغه جنرال کونسلر سیټ ته ولاړ و، هغه هم کامیاب شوی و. د دې نه به لږ تپوس کوو. حاجي ګل عارف صاحب سره ولاړ یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ سر تاسو له پروګرام وکړو څه احساسات لرئ؟ ډېره مننه. دا د دون بالا د دون پاین زمونږ ورونه دي. ګانشال دون زمونږ یوه وروري ده او دیو نن زمونږ څه په ورورۍ په سطحه زمونږ یوه وروري ده. مونږ په یو ورورۍ باندې یو ځای شوي د دیو بېحد مشکور یو. خپل وخت یې ضایع کړو، زمونږ دعوت یې قبول کړو او زمونږ وروري ده بغیر د ووټ نه او د کونسلر نه او د چیرمن نه د دې نه مخکې زمونږ وروري ده. بیا به مې او انشاءالله د یو بل سره به وروري کوو، د یو بل سره به اتفاق کوو، اتفاق به مې او الله دې زمونږ اتفاق نصیب کړي. بل د چیرمن صاحب ډېر مشکور یو، داسې چې څومره کسان راغلي د دې ټولو. د پی ټي آی چیرمن صاحب چې کوم کامیاب شوی نصیر صاحب هغې سره هم ولاړ یم، ما سره مخکې هم یو پروګرام کړی. نصیر صاحب السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابی وعلیکم السلام. زه د خپل ټول ملګرو ته د زړه د خلاصه سلام کوم. او مخکې مونږ چې کله الیکشن وشو نو په هغې کې بیا روژه راغله، نو روژې په وجه د عقلزاده به یو پروګرام کوم. نو موږ چې تاسو په بوزه کې پروګرام وکړئ نو موږ به د خپل هلکان درولو او انشاءالله تاسو به میلاو کړو، تاسو به وینئ د یو بل سره پهچان وشي. دا زما مطلب دا و چې لکه زموږ پهچان وشي د یو بل سره. ګانشال پاین ته راغلی، د دې علاقې د خلکو په باره کې څه احساسات لرئ؟ د دې لپاره د احساسات دا دي چې انشاءالله زموږ دا ویلیج کونسل دی او موږ به لکه چې څه زموږ نه کېږي عقلزاده به نه کېږي، زما نه کېږي، موږ ته خپل علاقې هغه ستونزې معلوم دي، که د اوبو دي، که د بجلۍ ده، که د روډ دي. موږ به کوشش دا کوو زموږ د اډیپۍ نه الله به موږ انشاءالله کوشش دا کوو چې لکه موږ د ایم این اے صاحب نه یا زموږ بل داسې څوک وي که نه دا کم چې زموږ ناظم صاحب دی پیپل پارټي کوو چې موږ د هغو نه کار والو انشاءالله. دا نه چې کامیاب شوی بیا په عوامو پسې یا نمبر اف کوئ او یا هغې ته څه ریسپانس نه ورکوئ. انشاءالله زما امید دی چې تاسو به ښه خدمت وکړئ. دا انشاءالله نورالله ما ته دغه خبر وکړه د الیکشن نه پس یو په دې روډ کې ما څه کسان نه اوچت کړم، ما وړو نو بیا ما ته کسان چې لکه زه خو تا له ووټ نه و درکړی، ده خو ووټ تلې له ورکړی. نو ما زما خو مقصد خدمت دی، زه خو د سیاست دپاره خپل خدمت نشم پرېښودی، که د تلې له ورکړی دی که د تیر له ورکړی دی، خو لکه زما کس دی د کلي. نو انشاءالله داسې خبره باندې موږ به خدمت کوو. بله زه دا خبره کوم چې الیکشن نه روان دی، یا یو نیم کال پس یا یوه میاشت پس موږ به کوشش دا کوو، موږ به داسې خپل د کلي سیستم برابرو چې که دا ټولې پالټۍ یو شي، موږ به د ټولو پالټو مقابله کوو. چې دې نه یو کس ودرېږي نو موږ به د هغې مقابلې ته ځان تیارو. حاجي عقلزاده صاحب کوم چې دلته کامیاب شوی د هغې خواله دا میلمانه راغلي دي، تاسو څه احساسات لرئ؟ موږ الحمدلله دیو ډېره شکریا ادا کوو. دیو د په روژه کې ما ویلي وو چې تاسو به راشئ او د روژه کې پروګرام نه سیټ کېږي. اوس د اختر نه وروسته راغلو، زه ډېره شکریا ادا کوم د دیو. ډېره مننه. بل یو ملګری را سره ولاړ دی، ستاسو نوم؟ محمد اشرف. تاسو د کوم ځای نه راغلي؟ جی موږ د دونبالا اوسېدونکي یو، بس موږ د ټول د یو ورورۍ خلک یو. موږ د عقلزاده بھائی شکریا ادا کوو او نصیر ماما ته زموږ دا درخواست دی چې انشاءالله زموږ به ټول یوه وروري او د دې خلکو چې څومره ستونزې دي انشاءالله موږ به بھرپور کوشش کوو. څه احساسات لرئ؟ دا خوشحاله یا خفه؟ بس ښه برابر خوشحال. کتونکو دغه و زموږ نننی پروګرام د نصیر صاحب او د نورو راغلو میلمنو سره. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. انشاءالله نیکسټ ټایم به میلاویږو. تر هغې دمه ما نور الله شاهین سره د کیمرمین جواد خان ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.